د پاکستان طالب نامه یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګي ته خراغلاس نن پنځشنبه د لړم یا اقرب 22مه چې د نومبر میاشتې 14 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم ورسو د مهمو خبرونو سرټکو ته. ये गाड़ी है भी बाहर की सिंध की गाड़ी है. په پاکستان کې نامني خو افغانستان سره تاوتریخوالی. د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان د هند اړیکې د پاکستان په درنه د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل بللی دي. ما براتان اطمینان میدم که نه امریکایی‌ها جابجایی شده و جابجایی شده میتونه و نه چینایی‌ها جابجایی شده. د بګرام هوایي اډه د نړۍ هیوادونو ترمنځ د ناندرو مرکز اسلامي امارت یو ځل بیا ویلي چې هیڅ هیواد ته به په دې اډه کې د پوځي شتون اجازه ورنه کړې او له ټولو هیوادونو سره د سیاسي تعامل غوښتونکی دی. او د اسلامي امارت لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام راپور ردېده. د اقتصاد وزارت دغه راپور له واقعیت لرې بللی، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ویلي و چې له هرو 10 کورنیو 9 کورنۍ د ژوند د دوام لپاره اړ دي چې خپل د خوړو وعدې یا خوراکونه راکم کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد په پاکستان کې په وروستیو بریدونو کې هند او افغانستان په لاس لرلو تورن کړی دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې د هند سره د اسلامي امارت اړیکې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي اصلي عامل دي. خو اسلامي امارت تل د اسلام آباد د تورونه رد کړي دي چې افغانستان په داسې بریدونو کې لاس لري او د دې وضعیت پړی د پاکستان غلطه پالیسي ادا کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان پوځ ته د ډیرو سیاسي واکونو سپارل خواشینونکي او په هیواد کې د ډیموکراسۍ ویجاړونکي بللي دي. ये गाड़ी है भी बाहर की सिंध की गाड़ी है. په پاکستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو او د ځانمرګو بریدونو د دوام په ترڅ کې اسلام آباد د دغو پیښو پړه پر کابل او نیمې ډیلي ور واچوله. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د اسلام آباد او جنوبي وزیرستان د وروستیو بریدونو له پیښو وروسته ویلي چې بهرني هیوادونه د پاکستان په اوسنیو ناامنیو کې لاس لري. شریف پرون د پاکستان د اساسي قانون د 28مې اصلاحي له تصویب وروسته په خپل وینا کې یو ځل بیا هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د امیر خان متقي پر سفر نیوکه وکړه او ویل چې د هغه سفر نوې ډیلي ته پاکستان ته یو څرګند پیغام درلود. د پاکستان لومړي وزیر د اسلامي امارت اړیکې له هند سره د پاکستان پر خاوره د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل وباله. دا نور پټ نه دی چې بهرني لاسونه په ښکاره توګه په دغو پیښو کې ښکیل دي. کله مې چې د پروني پیښې په اړه څرګندونې کولې ما وویل چې د فتنه الخوارج موضوع د هند له لاسوهنې سره تړاو لري او له بده مرغه زموږ د ګاونډي هیواد افغانستان نښې نښانې هم پکې څرګندې دي. اسلامي امارت بیا د اسلام آباد دا تورونه چې ګواکې افغانستان د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري په کلکه رد کړی او د پاکستان ناسم سیاستونه د اوسني وضعیت اصلي لامل بللی دی. په همدې حال کې د پاکستان پارلمان د یوې مسودې په تصویب سره پوځ ته په سیاسي چارو کې پراخې واکمنۍ ورکړي چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې پخواني استازي زلمي خلیلزاد دا پریکړه د پاکستان لپاره خواشینونکې او د دې هیواد د ډیموکراسۍ پای بللی دی. نن د پاکستان لپاره یو د غم ورځ ده. د پاکستان پارلمان پر هغه څه چې له ډیموکراسۍ یې پاتې و دروند ګزار وکړ. هغوی قصداً یا ناپوهۍ سره د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره رایه ورکړه. هغوی د پوځ د جنرالانو تر سیوري لاندې یو استبدادي نظام ته رایه ورکړه. دا ډیر د تاسف وړ کار دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د حالاتو په اړه په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو په اړه بحث کړی او دواړو ټینګار کړی چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي خبرې دوام ومومي.
د موضوع په تړاو د بحث لپاره سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه د نړیوالو چارو کارپو عزیز مارج صاحب راسره دی. مارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د مشرانو ګډون د خبرو بڼه بدلولی شي او د خیبر پښتونخوا خلکو ته د دې خبرو پایله څومره اړینه ده؟ مننه. لومړی تاسو ته حقیقت افغان ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګورې په ټوله کې د پاکستان غلطه، البته د پاکستان د چارواکو خصوصا د پوځیانو او د ایسای غلطو پالیسیو، غلطو یعنی بدون د محاسبې نه بعضې کړنې د غیر پروژه اخیستل او هغه په هر ډول د خپلو جیبونو دپاره د خپل د ادارې معیشت دپاره پیسو دپاره پلي کول، دا چې په خپلو وګړو باندې هغه صوبې چې دلته تحت اشغال دي د هغه وګړو باندې او نورو باندې ظلم زیاتی کول، هغوی ته حقوق نه ورکول، ازادي نه ورکول، دیکتاتوري نظام چلول، په سیمه کې هیوادو سره په ځای دې چې ښې اړیکې تامین کړي د بقا د خپل پاکستان د دې لپاره ټولو سره مثلا روابط خرابول، دا باید دې سوي چې پاکستان اوس راګیر شوی دی. پخوا خو یو ابزار ورسره و چې له میراب او منبر نه به استفاده کول د اسلام جهاد او فلان په نوم باندې، اوس هغه هم د دوی پخوا راپورته شوي دي. اوس هم بله چاره نه لري، چون غربي نړۍ هم زیاتې پروژې ورته نه ورکوي ځکه دی ناکام ده، کامیاب نه ده. زیاتره قطر او ترکیې ته ډېر زیات پاملرنه شوې ده، دی هلته هم ورخطا زیات هم بېاعتماده شوی ده. هند سره هم اړیکې نه لري، افغانستان سره، ایران سره چا سره نه لري. دننه هم ورته بلوای جوړې شوي دي. نو په ټوله کې اوس فکر کوي چې راځي اوله لاره به دی چې نظامي یا پوځي ځواک به زیات کړو، مارشاله پروګرام به جوړ کړو، بیا به نو د خلکو په ولو ټکولو کې به نور هم بریا ولرو، قانوني بڼه به ورکړو، یعنې دا ظلم و زیاتی او دیکتاتوري ته به قانوني بڼه ورکړو. اما دې ته فکر نه چې نور هم ولې سر فاصله اخلي، نور هم خلک راپورته کېږي، مشکلات جوړېږي. بلې خوا ته دې لپاره چې د خپل ولس آرام کړي، ځکه دغه ترهګرې ډلې تپلې دوی جوړولې. خپل وزیر دفاع ویل چې موږ 3 لسیزې د غرب لپاره ترهګر وځلي، په صراحت باندې خبره کوي. نو د راپورته ثبوت خو بل نشته. اوس د دې لپاره دغه سیمې هېوادونه خو پرېږده د خپل وګړو دپاره پلمه جوړه کړي، کله پړه پر افغانستان اچوي، کله په هندوستان اچوي. د راله هند زم ضرورت نه لري دې مسایلو ته، هغه که وغواړي په یو ورځ کې پاکستان له منځه وړلی شي. په صراحت باندې دا کار کولی شي، هم د ټکنالوژي لحاظه، هم د زور زیاتي لحاظه، هم هغه نفوس یې په دې خپله پنجابیان په پاکستان کې لري. افغانستان هم ضرورت نه، خپل افغانستان 50 کاله جګړې ځپلی ده. اوس خپل الحمدلله شکر د ملت او چارواکي خپل دوست دښمن اوس پېژني. اوس پوهېږي چې پاکستان چارواکو سره، ایران سره، تاجکستان سره او نور هیوادو سره په کومه ژبه، په کومه کړنه چلند وکړي، ځکه دا 50 کاله نیابتي جګړې ور ټکول. اوس ګورې هغه که چېرې پوځي حمله کړي پاکستان لخوا نه، بېرته افغانستان جواب ورکوي. که اقتصادي مشکل جوړوي، د سوداګرو توکي نه پرېږدي. ملا غني برادر اعلان وکړ چې بالکل تاسو سره تجارتي اړیکې نه لرم، سوداګر ته 3 میاشتې پورې سمنټ تصفیه کوي، ځکه موږ بدیلې لارې لرو. خو هم درلودله، دا خو دا د رباني په وخت کې راتګ مجدي و، دا د تش په نامه جهادي و شر فساد چې راغله، دوی موږ د پاکستان ډېر مهم کړ چې هغه پاکستان د پاکستانه بغیر څه نه کېږي، اقتصاد مړه کېږو صاحب، دلته بیا قاطي راځي. راله کې نور لارې شته، اوس افغانستان اورګاډي لري، له هر قزاقستان، قرغیزستان رانیول، چین نیول، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، موږ سره چابهار، هند هوایي ځمکنیزې اړیکې لري. ښه توکي هم راځي له دې نه، خو ټول استهلاکي و مثلا اکسپایر و خلاف د سټنډرډ توکي راته. تاجر هم سره رشوت اخیسته، وزیر هم رشوت اخیسته، ولسمشر هم رشوت اخیسته، رئیس و وکیل و ټولو دغسې یو ملت ته تباه کړی. ډېر مننه. مارج صاحب راوښه دویمې پوښتنې ته، د اسلام آباد او نوي ډیلي سیالي څومره د سیمه ییز امنیت پر وضعیت باندې اغېز کولی شي؟ په ټوله کې کوم اثر نشي کولی، په دې چې دواړه بیا کنټرول مسایل ته مطرح دي. جګړه هم کنټرول ده. ګورئ موږ تاسې 4 میاشتې مخکې دوی ښکر په ښکر شول، مارم ترامپ ته یو زنګ ووایه چې هلکان غلي شئ، موږ مسؤل شو، دواړه غلي شول. یعنې یو کنټرول حالت لري. دې کې په حقیقت به سړی ووایي
د هند بیا یو خوال لري چې له غرب سره او شرق سره خپل اړیکې د خپل درایت او کفایت او سیاست پر بنیاد ساتلې دي او پرمختګ اقتصادي کې له چین سره هم اړیکې لري او دا سخلین 1 سخلین 2 د روسیې غاز واغ سره تل مثلا د شرقي آسیا ته هند هم روان دي لکه څنګه چې نورد سټریم 1 او 2 له اروپا ته راځي یا اړیکې لري رابطه کې بیا په ځمکه کې افغانستان او ایران او دوی سره اړیکې ساتل عربي هوادو سره ساتل دي پاکستان بیا د درایت او کفایت نه لري نو دوی معمولا دوه تقریبا لغرب سره سر جنگي نو کله چې بیا پاکستان د غربي نړۍ او ایالت ده نو بیا هند هم لغرب سره اړیکې نه خرابوي ځکه هغه بالانس سیاست ساتي دغه وجه بیا نه ګمان کوم ته بدون همانګي نه بدون پلان یا جګړه وسی یا کوم اړیکې سره خرابې کی دوی بیا سره بیا بل خواته د پاکستان حاکمان پنجابیان او یو خواته پنجابیان او تاسو واګه بندر وګورئ هیڅ نه ویزا چکیږي نه پاسپورت کتل کیږي نه توکو باندې قاطی او قیمتي ده او کسانم چې راځي اتومات څو غواړي پاکستان کوسي ویزا ورڅور کیږي هغه ورته خلاصي د خواته خو بیا اوس په خپل صوبه په پښتونستان او په بلوچستان ته څوک پنجاب ته ځي ویزا ورکړي یو فورمه جوړ کړي نو فورمه ورکړي ویزا ده نو دلته خو بیا مشکلات داسې نشته نو په ټوله کې موږ نه سویل چې دلته کومه ستونزه مې سره سم غلط سیاستونه غلط محاسبې د پنجابیانو د خپل ځان سره خوي ډیر مننه بس مثلا بخنه غل د اقتصادي محاسبه د نو کړ چې واکه بم د سیو پیک وسی بیا مسافر کا مشه افغانستان کې بل اسپوتي دوی په ګټه به کار کوي او دا به د سیمه به ثبات کوي او دغه به د غرب پروژې مختبي ځکه به د جګړو دروازې خلاصي او لغنه معیشت او پیسې به یو بهر کې به سرمایه گذاري او معیشت به ګر خپل ګټ یو خاطوب لري چې په پنجاب کې بیا دوی ټاکو ټوک او جګړه او دانه کې اتنه پښتون بلول سره ته بیا نو معیشت ځوان زندگی جوړ کړی دا یا شیم جوړ کړی دا او بیا دغه اوس چې بیا نه پوری چې بیا بقات نه ګوري چې هدا اقل دغه ډور نه او دغه پروژو کمیشن نه دوی د پاکستان د آینده لپاره کارو کوي مهرباني مولانا مارج صاحب هند ته د امیر خان متقي سفر رښتیا هم د پاکستان پر امنیت باندې اغیز کولی شي او ولې د افغانستان او هند اړیکې د پاکستان د اندېښنو سبب ګرځېدلې دي ګوره دوی خو پاکستان له دې ډاریږي لکه څنګه چې افغاني ولسمشر ډاکټر نجیب خبر کړی و وای په چیرې د مقتدره هند خو مقتدره ده که چیرې افغانستان به مقتدره هیواد سي نو پاکستان د زران د په دوه ډبرو کې وړکی یعنی مېدا کېږي لمنځي دا په دې پی کدا دوه هیوادونه سره جایز بدل بیا نو پاکستان نسته دا اوس کدا ترانزیت لار بند سویده خو نه ایران ته چې تلای سي ځکه هغه خو نه ترغله سیال ده نو په دغه ترانزیت لارې اس مرکزی اسیا او شرقي اروپا دا که بند نو اي خو ته هند خو نه پیږي خپل تولیدي صنعتي هیواد او هغه افغانستان اسیا مکه صلی الله علیه باس هغه چا بهر نه باس له ایران سره کاری کړل لچین لارنم کولای سي دا خود ته بیا مشکلات لري نو بنان زه ګومان کوم لا دې نه ډیر زیات ډاریږي کله چې یو چارواکي زی خو بیا دوی توقع قطن نه و یا هله نو فکر کنه و چې طالب چارواکي و یا د امارت اسلامي او چارواکي هم د پوره د بانو چارو وزیر به هندستان سره هند سره باندې کې جوړي او بیا په ډیپلوماټیک اړیکې د سفارت پر کچل وړي او سوداګر اړیکې هم جوړي دوی خو پیږي چې تاسو نو پروتوکول هم سوي دي چې کرا به تاسو د کوم کو تسهولاتونه جوړول پانګونه کول په افغانستان کې ویزا آزادول پروازونه پراخول الوتکې دا شان خو کرا اوس کې په باندې پیږي ځکه دوی نگران دي ورخطا دي کله هند ملامت او کله افغانستان ملامت او کله بیا وای دواړه ټي ټي پی په خپل جوړ کړی دي هغه وخت چې طالبان اصلا نه ولته جمهوریت نو ټي پی جوړ کړی بیا په 2003 کال کې خطا ټي ټي پی افغانستان ته لګل 2009 کال کې خپل تا کله عبد الله مسعود لمن زیوړه کې مولا مسعود په وخت خپل پروتوکول سره کول دلته چې راتلل ویل جات راځي اوس خاصن د تنس کبيان درسي خجات او فتنه تلري فساد تلري امریکایي په کراچي کې امریکایان دي په روسان په کراچي او په لاهور کې د وس پرې ویلدو فابریکو کې چینایان په ګوادرو په اسلام آباد کې هغه کفري ودونه نه دي پردي نه دي څه کې تا په وخت دا جاول نه
نو دا په خپل پاکستان د لوبې سیاستونه غلط کړنې او ظلمونه خپل ملت هم پر پورته کړی گاونډیان هم خپه کړی دي اوس په راګیر ده لار د حل د ټیز څو افغانستان وخت کم درا به شورسته پختن ته کپلند توګه سواب راکای څه فکر کوي آیا د پاکستان د نامنۍ اصلي لاملونه کورنی دي یا که بهرنۍ بڼه لري دا دواړه ځکه بهرنۍ په دې لري چې دوی بهرنۍ مسیمه هوادو ته ډېر لاسونه کوي او بل دا چې دوی له چین سره خلاف دي خپل متحد امریکا او غرب د رابطې جوړ کړې اوس دا مجبور ده چې یو څه بیا امنیتي راوړي چې هغه پروتوکول چې کوي چینان پانګونه ولري دا یو عوامل ده بل عوامل د کورنۍ دنه بالکل دا ټول وګړي په شمول د سندانات هم باز خپل پنجابیان هم ډېر ناراضه دي دا د سیاستونه چې د دوی دا کړنه چې دوی دا دیکتاتوري سیاست او د دوی دا غلا او فساد چې کړه دا حقوقي ترخصه اوس نن سبا نړۍ ورسپرځو کیاري نړۍ ورسپرځ په حق پیژني خو بد پیژني دوست دښمن پیژني کورنۍ او بهرنۍ دښمن پیژني وګوره افغانانو کې څومره ځاب تغییر راغلی ده هیڅ څوک بجای بغیر عبدالله خبره چل فریب هیڅ چارواکي نشي کولای کار څوره امکانات نه بل اخر زی مطبع د خپل موبایل را باسي خبره کوي همداسې ایران کې ګوره څوک خیاطوب راغلی خلک او سي مرکزی اسیا کې پنجابیانو پښتانو بلوچستان سندیان کشمیران دی اوس ګوره کشمیر کې ټاکو ټوکا نه کی خلک پیږي بار دې نه بعد مروي د دولتونه سیاستونه دغه د جزء مقتضیات او وخت زمان فرق کوي هر شی په تغییر او تکامل کې دي دا پرسان قانون د څه زړې پدې دي نوې پدې دوه تخصصای خالي کوي نو حمورابي قانون یا پرسان سانس توای نو دغه اصل پر بنیاد ځکه دا د خواني معقولي دي او دا حقیقت ده دوی به په دې پالیسي ځان ورکړي اما پاکستان اوس هم ویده ده د فرق هغه میراب منبر د اوسه جات په نوم د اسلام په نوم د مدرسې په نوم د فلاني په نوم اوس هغه هم د افغانستان راغلي ډېره مننه فوزای پنجابي جنګ کې ودا مسلمان ده هن سره فکر او چې هغه هندو ده ځکه مسلمان نو بنان د اوس راګیر سوی ده اما کچېره غرب سره کومک ونه کی شاید خرابي تلارسي اما په ټوله کې زوام دا یو ایالت د غربي هوادو د شاید کومک سره کې اما فضل د خدای د څمنګ ورسپول له شرنا جنجالنا لاملونا له مصیبتونه عمل کیږي د نړیوال چارکارپو عزیز مریض صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم کور ودان لته څخه خپل ټول همکاران نه په مننه سره زموږ د شپې 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیدي ښه شپه ولرئ